یلکه راشه په لخوا غږی ما ځان له ښکلي 70 موټرسایکل په 51,500 روپۍ باندې واخیستو. یا ډېر مبارک شه. رنګ صحیح دانه دې مونته ده ها. وصیفه خیر علی ما موټرسایکل واخیست په دې خوشحالۍ کې راشه تم خوله خواږه کا. لکه د سکوټر تا واغستو ځه ما یې دا خوږه مګه نه ده خو. الله اکبر الله اکبر. اذان وشو زه ورځم منزله او تاسو منزله راځئ. زه درځم. جګه د پکې لکه 70 موټرسایکل واغستو دغه زما چې وویستو زه پسې پیسې قرضوم خو زه به خونډه علم. اتریس بیا وینه که نه تا به لور 70 اخیستی ما در پسې خونډه 125 واغستو. ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېر زیات ښکلی موټرسایکل دی. مبارک شه او بیا مبارک شه. الله اکبر الله اکبر. اذان وشو زه ورځم منزله او تاسو هم راځئ منزله. زه درلم. زما د تره دې زوی چې د خونډه سکوټر لیدلي داسې اور به پې بل شوي. سمي بهی دلته چې چل کې واسف بھائی زما خو د کور ځای نه و نو د بجټ را سره هم لږ کم یو نو ولګېدم یو 2 کمرې کور چې دی دا مې ځان له واخیسته ګزارې واله. هیله کړم د ځان یې دا دومره غټ کور واغستو هجکه څه سره دا دومره پیسې د کوم ځای نه رالې. الله اکبر الله اکبر. دیس چل دی که نه دا هر څه سره موږ له الله تعالی را کړلي. اذان وشو زه منزله ځم او تاسو منزله راځئ. ته ځه او زه درلم. سمي بهی چېرته روان یې خبر خو دی ما ځان یې دا پورې بنګله واغسته څنګه ښکل او که نه. ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېره زیاته ښایسته بنګله ده او الله پاک دې ستا روزي کي. الله اکبر الله اکبر. اذان وشو زه ورځم منزله او تاسو هم جي منزله راځئ ښه. زه صحیح دی ته ورځه او زه درلم. یلکه داسې حساب کتاب دی د واسف خو زما د تره زوی دی او دې کسان نه د مافیا نیول غواړي یاره. یلکه زما د تره دې زوی څه چل کړلی چې دې تاسو همداسې مافیا نه غواړي. پرېږده لکه پرېږده. ته څه خبرې د زمانې 1 کروڑ روپۍ په لون باندې راغستې وې او درېیمه میاشت ته کشم نه دی راکړی. یلکه 1 کروڑ روپۍ په 1 کروڑ روپو تا څه چل کوې یلکه. دا 1 کروڑ روپۍ ما ستا د وجې راغستې دي. یلکه 1 کروڑ روپۍ زما د وجې تا څنګه 1 کروڑ روپۍ راغستې دي. دا ستا په وجه ځکه چې تا ډومبې موټرسایکل واغستو بیا دې 2 کمرې کور واغستو نو زه د هغې په ضد کې رالم ما چې زما تره زوی سره به موټرسایکل او کور یې او زما سره بني ما د هغې د وجې لون راواغستو نو ما پې ځان له د هغې په بدله کې خو ښکلې بنګله واغسته. یلکه تا دې خدای پاک پوه کړي یلکه. ای وروڼې تاسو اوس دا مهرباني وکړئ که نه چې تاسو ده ته څه وایم داسې چل به وکړو چې د ده بنګله به مونږ خرڅه کړو او د ده د موټرسایکل به مونږ خرڅ کړو او تاسو ته به دا پیسې مونږ واپس کړو. اوس به تاسو صرف مونږ ته یوه هفته صبر وکړئ. اوس بیا ستا په سر معقوبو بیا یې هفته پس پیسې رانه وړي بیا یې پرېږدو نه. زه صحیح ده اوس په لاړ شمه خو چې هفته پس ما ته زما پیسې میلاو شي. الله اکبر الله اکبر. اذان وشو او زه منزله لاړم. لږه ودرېږه تو نن خو دې راته ونه وي چې منزل راسره لاړ شه. ها بس تاسو هم راځئ منزله او چې کم یو سړی مونځ کي نو په هغې سړي باندې چرته الله پاک څه قسم مسالې هم نه راولي. الله پاک به زمونږ هر څه سره چې دی هغه ټیک ټاکي. راځئ جي منزل راځئ. السلام علیکم کتونکو څنګه چې تاسو ته پته چې موږ خپل برانډ لانچ کړی دی روشنی پرفیوم په نوم باندې. نو په روشنی پرفیوم کې چې دا کریډ ایونټس دی کریډ ایونټس د دې خوشبو چې دا د حد نه سیوا ښکلې ده نو که چاته هم پکار وي زموږ روشنی پرفیوم په دې سکرین چې دا کوم نمبر دی به دې تاسو راویډیو کې او روشنی پرفیوم ځان له اډر کې ډېر مهرباني.